السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو مینوالو، تاسو اس کیو ټیک چینل ګوري او زه ستاسو ورور صدام حسین یو ځل بیا د اس کیو ټیک چینل لپاره ستاسو په چوپړ کې نوې ټاپک سره حاضر یم. راځو نوې ټاپک څه شی دی دوستانو. زموږ نوې ټاپک دا دی چې کله موږ فیسبوک کې یو پیج جوړ کړی وي یا په غلطۍ کې را څخه جوړ شوی وي او یا چې دی مثال موږ صحیح جوړ کړی وي خو خسته یو ترې نه ستړي یو ترې نور نه غواړو په هغه کې کار وکړو، غواړو هغه پیج له منځه یوسو، ډیلیټ یې کړو. څرنګه کېږي راځئ ویډیو کې را سره وګورئ. او ها دوستانو، که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ. د زنګ نشان ګټه دا ده دوستانو، کله چې موږ آینده کې نیکسټ ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو ضرور تاسو ته نوټیفیکیشن میلاویږي او هغه ویډیو څخه باخبره کېږئ. راځئ شروع کوو. هغه دوستانو هغه پیج چې ډیلیټول غواړئ هغه به راشي، هغه به آن کړئ. چې هغه ما اوپن هم کړئ، دغه ته به 3 ډاټ راځي، هغه باندې کلیک وکړئ، لاندې راشئ ایډیټ پیج باندې، دلته هم چې کلیک کړئ لاندې راشئ سکرول ډاون، دلته سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې هم چې کلیک وکړئ دلته بل اپشن درکوي جنرال، د جنرال باندې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. چې په دغه باندې هم کله کلیک وکړئ دلته لاندې راشئ سکرول ډاون راشئ، دغه راځئ سکرول ډاون راځئ لاندې دغلته ګورئ دوستانو، ګورئ تاسو ته پوښتنه کوي دا ډیلیټول غواړئ، دغه هو ډیلیټ باندې کلیک کړئ. دلته بیا هم در څخه پوښتنه کینسل کړئ که ډیلیټ یې، په دغه وخت کې تاسو ډیلیټ پیج باندې کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړئ دغه دوستانو اوس ډیلیټ شو ستاسو پیج. چې صحیح ډیلیټ ځکه نه دی چې مثال ته تاسو لپاره 14 ورځې وخت درکوي، پر 14 ورځو کې تاسو کولی شئ بیرته د پیج ته ور وګرځئ او پوښتنه وکړئ مثال دا موږ نه غواړو ډیلیټ کړو یا پښیمانه کېږي، 14 ورځو پورې پښیمانه کېدلی هم شي. او چې 14 ورځې نه خوا تېر شو بیا ستاسو پیج ډیلیټ شو، بیا تاسو نشئ کولی هغه پیج بیرته ترلاسه کړئ. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې، که چېرته تاسو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو ورسره لایک کړئ، او که چېرته نه مو خوښه شوې نو ډسلایک یې کړئ، او کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته پرېږدئ دوستانو. او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان.